چې کچا سره پیسې نه وي او قرض یې واغسته او قرباني وکړه نو الله پاک به مخې کاله د قرضم خلاص کړی او دومره مال به ورکړی چې د مستحق د قربانۍ وګرځي. خو یو خبره درته کوم، کله کله امتحان موشي. هم دې جماعت کې یو ځلې چېرته څو کاله مخکې ما دا خبره کړې وه، چا به داسې کړي یو سړی د دې خوا کلو په قرض پیسې اغستې دي او 2 میاشتې پس راغی ما ته وی چې مولوي صاحب تا دا مسله کړې وه، مال کړې خو مې وه. ویل بیا داسې مسلې مه کوه. مال ولې؟ ویل هغه دی په قرض مې اغستې وي، اوس پیسې نه راځي، ورپسې هغه دی سړی مانه غواړي. نو داسې سړي دپاره په قرض نه دی اغسته پکار. ما په دې خبره پوهېږي چې د چا ایمان دومره کمزوری چې هغه کې دا خیال وکړي چې زه ورپسې مالداره کېږي، که په دې نیت کې ګډوری واغستو چې زه مخې که الله مالداره کېږي، نو دا د مالدار کېدو په نیت دی، د قربانۍ په نیت نه دی. دا قرباني بیا ډوکېږي نه. ما په خبرو پوهېږئ؟ ګډوری اغستل په دې نیت چې زه سنت ابراهیمی ادا کوم، نور سیزونه به بېطبع ورپسې راځي بیا، ځکه چې قانون دا دی چې د تمام اعمالو دارومدار چې دی هغه په نیت باندې دی، او نیت په عربي کې د زړه قصد او ارادې ته وایي. نو مدار د اعمالو په نیت ته څنګه دی چې نیت یې هغسې به در سره کېږي. نو زما عزیزانو عرض دا و چې عام طور خلق قربانۍ ګډوری دی، ګډ شو پې کېږي که نه کېږي، اوج ګډ دی او داسې ګډ دی چې په لاره ګډ ګډ رواني، قرباني پې کېږي. سرمنې کې خارښتو لګېدو، لاندې غوښې ته چې نقصان نه یې رسېدلی، پاس په سرمنه د ګډ خارښ مارښتي په دې قرباني کېږي. ښکرونه یې نه یې پې کېږي، خسیوي پې کېږي، غوږې 3 حصې ثابتو 1 حصه غوڅ شوی او قرباني پې کېږي. تاسو خیال راغی؟ دا ټول څیزونه داسې دي چې دا معنی د قربانۍ نه نه دي، قرباني پې کېږي. بنیادی شی درته بل ووایم، عام طور باندې غوا او میخه کې 9 کسان شریکېږي. 9 کسان. که په دې 9 کسانو کې د یو سړي پیسې حرامې وي، د یو سړي، نو قرباني د دې نورو شپږو نه ده شوې. 9 کسه په یو غوا کې شریک دي او د یو سړي پیسې پکې حرامې دي، نو قرباني د دې نورو شپږو نه شو. خیال به دا کوئ چې په غوا کې ځان سره حرام خور چاته وایي چې د چا ګټه حرام، ګټې د چا حرامې دي او د چا حلالې دي، هغه مانه تاسو ښه پوهېږئ او دا ټول خلق تاسو ښه پېژنئ. دې ته به سوچ کوئ او خیال کوئ چې ګټه د چا حرامئ چې هغه ځان سره پکې شریک